په ټوپۍ بازار کې دا بازار دی او دلته یو دوه مسلح کسان راغلي وو چې هغه یې نقابونه اچولي وو. خلک ډېر زیات ویرېد هغه کې نه یا دهشتګرد دي هر څوک چې دي، خو هغه یې دلته کې فایرنګ وکړ. دوه کسان وو او هغه بابا چې کوم دی نو هغه نه هلته وتښتېده او دلته کې چې کوم زموږ ټرافیک پولیس والا دي حقیقت دا دی چې هغه ډېر زیات بهادري وکړه او هغه دواړه مسلح کسان چې کوم دی ګرفتاره شول. دغه ځای کې یو بابا و هغې ویشتې دی او یو زنانه د یرې راپرېوته، خو ټرافیک پولیس حقیقت دی چې نن ډېره جوانمردي وکړه. دا دی سیکور صاحب هم راغلی دی، هارون خان ډي ایس پي صاحب هم راغلی دی، خو هغه کسان چې کوم مسلح کسان وو هغه دواړه چې کوم دی نو سره د وسلې ګرفتاره کړلو او یو غټ واردات یې چې کوم دی نو ناکامه کړو. دا وخت موږ سره ډي ایس پي صاحب هم موجود دی، ایس ایچ او صاحب هم موجود دی، هغه د ټرافیک والا پولیس اهلکاران هم موجود دي چا چې جوانمردي کړې ده او هغه واردات یې ناکامه کړو. او سره د تاسو ته به پته وي چې په شوې اډه کې دغسې یو واردات شوی و، په هغې کې 15 کسان هغې کس ویشتي وو. هغه کس بیا پولیس وویشته خو هغه خپل کار کړی، 15 کسان یې نیسلي وو. نو دا چې کوم دی نو دې کیس کې کسان قتل نه کړی شول او پولیس چې کوم دی نو په موقع باندې جوانمردي ښکاره کړه. هغه کسان یې ونیسل، هغه کسان د ګندب سره تعلق لري او دغه د بابا چې کوم دی نو دی منګلچۍ چنۍ سره تعلق لري. دا چې کوم یې ویشتې دی نور به موږ ډي ایس پي صاحب نه تپوس کوو، ایس ایچ او صاحب نه به تپوس کوو. خو دا یو ډېر غټ واردات و ځکه چې په برې بازار کې داسې قسم بدماشي، داسې قسم غونډهګردي چې کوم دی نو هغه دی ناکامه کړه. موږ به تپوس کوو، راځئ موږ سره اوسئ.
ډي اس پي صاحب تاسو دا انعام ورکوئ دا د څه دی لږ موږ ته ووایئ. دا خو نن علیزی تاسو ته پته ده چې تقریبا 9:30 په کم 8 بجې دلته یو دوه فریقین سخر او زوم دي دوی تاریخ لراتلل د دوی سابقه عداوت دی دشمنی ده یا ګریلو تنازع ده نو دوی دا ټیم سیکاو چې څه ټیم دې ځای ته راورسېدل دې دکان مخې ته نو دا کسان په دغه شو دې ځای کې په داسې وکړې دا دینه تاسو کینئ نو په دغه ځای کې دا ټرافیک والا ولاړو دوی په دغه منځ لار باندې وتښتېدل دا یو سپی چې کوم دی دا ول د هغه طرفه راغی دا بل دا ټیو چې کوم دی دا د دې طرفه دغه شو نو دا دواړه ګرفتار کړل سره د اصلي نو دا په هغه شاباش کې یو ډېره بادري او ډېره انعام ورکوئ کړی دا او ډېرو لکه چې د دې نه مخکې په شوه کې هم داسې واقعیات چې په هغې کې 15 کسان ضایع شول نو دا لکه مطلب دا دی چې دوی یو ډېر خونریزي تصادم رکاو بالکل همدغه شان دا چې کله بازار وي نو په بازار کې همدغه شان تدوی چې د بدلې دغه اخلي نو په هغې کې نور هم راهگیر هم لګېدی شي دغه هم لګېدی شي دا ګوره دا د باندې ډزې په هغه ځای کې شوي دي او راتښتېدلی په دې ځای کې دي نو چې دا څنګه داسې تښتېده نو دا یو سپی په دې طرف او دا یو ټیو په دې دغه بل طرف باندې لکه دی د حکمت عملۍ نه او د ساینس له کار ډېر بالکل دوی هغه دغو خبره چې ځان په تلي کې ایښی دی او دوی د په ښه بادرۍ باندې او ښه په جرأتمندۍ دا راته وایي طاهر بھائی تا دوره غټه بادري وکړه دغه سړی چې کوم و نو داسې که راته ماچه لوډ و دغه ټایم کې په تاسو اني ټایم کې بالکل جي مخامخ روانو فایر کوو ما ویل دا خو لکه چې دهشتګرد دی که څنګه داسې لکه وسلې سره روانو خو په هغه بادرۍ باندې خو په هغه باندې نو موږ خپل ځاني لکه موږ ټرین سولجر یو موږ ډېر پاره یو یاره وایي ما یو خپل هوش ساتلو چې یاره سړی په صدقه ګرفتار کړو کېجوالټي نور نه شي ښه جي نو په موقع باندې بس دا سپی دا سره موږ به لکه داسې که لوډ تماچه وه ټیک شي جي ټیک شي ته ته را منډې کړې جي Où t'es garé? कैसा था